ولی د مور داسې 3 تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلي هم نه دي. یو تکلیف چې مور برداشت کړی دی نو هغه تکلیف د حمل دی. بچیا ته د مور په ګېډه ګرځولی، بچیا ته مور ته وګورو، ته بچیا د مور ته 8 او 9 میاشتې په دې ګېډه ګرځولی. د هغه وجود دی چې دې کې به ته د مور په دې ګېډه ګرځولی. بچیا ته نن د دې مور ګېډې له لته را پرېږدې، ته نن دې مور ته سپی وی او سوچ نه کوي چې دې ته په ګېډه ګرځولی وي. 8 او 9 میاشتې تا د دې په ګېډه کې وي. او دویم د ولادت تکلیف چې ستا په پیدایش دی مور ته کم تکلیف رسېدلی. کتابونو لیکلی دي چې کومه زنانه په حالت د ولادت کې وفات شي، د بچی په پیدایش کې وفات شي، دا شهیده ده. دا د شهادت مرګ دی، دا د شهادت مرګ دی. دریم تالی پی درکړي دي بچیا، د بچی پروام نه. نو مور ورته وی ما درته ګورې خپل پی نه دی بخل، زه هم بچیه ورکې کړې، ورک ملا یې دله ماته کړه، ملا تبه و برباتې کړي بچیا چې د مور د خولې نه دی دا لفظ راویست. دا داسې وړه خبره ده، دا داسې وړه خبره ده. لوی عبادت گزار چې د هغې په وینا باندې په غیږ کې ماشومانو خبرې کړي دي، هغه د مور خیرو سنډولي دي، د مور خیرو سنډولي. دا تلا سوی نو د مور او پلار نافرمان چې په دې شپه الله د عاق دعا نه قبلی. او دریم هغه کس چې د رشته دارانو سره رشته کټ کړي. پلار ته غږ نه کوي، رور ته غږ نه کوي، راغلی په جومات کې ناست دی، شپه روڼو مو نن پته نه لګي 21مه ده، 21مه وروستو ده او د رشته دار سره صلح اول ده. دا خور چې دی په کور بنده کړی اول د دې سره صلح وکړه. د تره کره چې نځي اول د تره سره صلح وکړه. دا لیلة القدر عبادت رستو دی او د رشته دار سره روغ اول ده. روایاتو کې راځي چې د چا د رشته دارانو سره تعلق کټ کړی دی چې په یو مجمع کې ناسي او دعا کوي، الله د غونډې مجمع دعا نه قبلی. په دې غونډ قوم رحمت نه راوریږي چې یو کس پکې داسې ناسي چې د رشته دار سره نه لګي. او څلورم هغه کس چې ډکې کینه پرتی د دعا الله نه قبلی. ډیر عبادت گزار دي، شپې روڼۍ خو د دا ځای یې ټیک نه دی، نو بس دې ځای کې څه نور څه پراته دي. کینهګر او حسدګر او سینې په بغض او په حسد کې ډکې پرتې دي. مرونه ول شپه د لیلة القدر دا اړه صفا کا، خلقو ته بدې ارادې مساته، خلقو ته بدې ارادې مساته. نبی علیه السلام صحابو ته وی جنتي اینه وی چې په دې دروازه ړومبې راننوت دا به جنتي وی. ګوری ورته صحابه و کتل، یو صحابي راننوت وی دغه جنتي دی. وی صحابه وله رالل وی ته څه عمل کوي؟ بل ورته وی ته څه عمل کوي؟ څه عمل دی؟ هغه وی داسې خاص عمل مې نشته. وی نه څه خاص عمل خو به دې ځکه کوي چې نبی علیه السلام درته جنتي ویلی. وی او یو عمل مې دی. وی څه دی؟ وی هغه دا دی چې نفلونه مې ډیر نشته دی، نفلی روجی می ډیری نشته دی، خو دې زړه کې چاته کینه او حسد نه لرم. بس د الله د رضا دپاره مې ټول خلق معاف کړی دی، ټولو سره مې روغه ده، چا سره مې نالګي نشته. د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ عملونه اسمان ته خیږي. د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ اکثر په دې ورځ باندې نیکان روجي نیسي. خو چې د چا نالګي د دې عمل وخیږي قبلیږي نه، چې د چا نالګي د یو بل سره خبرې نه. الله فرشتو ته وایي صبر وکئ، ورګه چې دی روغه وکړي بیا به دا عمل قبول کړم، بیا به دا عمل قبول کړم. چا چې د چا سره د 3 ورځو نه